په دې هیله چې راو جوړ سي دوستانو موږ څنګه کولی شو په واتس اپ کې ډیلیټ شوي میسجونه بیرته خپل موبایل ته راولو که چیرې تاسو نه یو میسج تاسو نه ډیلیټ شي اگزامپل دغه میسج زه ډیلیټومه دا ما نه ډیلیټ شي او ما سره به دا کوم ځای کې پاتې کیږي او دا میسج ما ته په کار هم ده ضروري ده چې دی بل څوک تاسو ته میسج لیږي او تاسو نه دا میسج ډیلیټ شي څنګه کولی شو دا میسج بیرته خپل موبایل ته واړو یا چې دی پیدا کو که چیرې تاسو دا پخواني میسجونه هم ډیلیټ شوي وي هر څه ډیلیټ شوي وي تاسو کولی شئ چې په اسانه سره بیرته واپس او میسجونه واتس اپ کې بیرته راولئ دغه طریقه ډیره اسانه طریقه ده تاسو هم کولی شئ چې په اسانه سره دا واپس میسجونه عکسونه هر څه ډیلیټ شوي بیرته راوستی شئ هغه هم په واتس اپ کې اوس دې لپاره تاسو کولی شئ چې یو اپلیکیشن له پلی سټور له لارې ډاونلوډ کړئ هغه نومیږي دوستانو وامر دغه اپلیکیشن به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ دې ته وایي وامر تاسو په پلی سټور کې ګوګل پلی بروزر هر ځای کې چې تاسو دا انسټالولی شئ څنګه چې تاسو انسټال کړئ دغه به تاسو دننه لاړ شئ دوستانو څنګه چې تاسو دننه لاړئ زه چې چا سره چټ کوم هغې نوټیفیکیشن هغې څومره میسجان چې دي ټول زما په موبایل کې پاتې کیږي کوشش کوئ دغه میسجونه غلط استفاده مه کوئ او زه به تاسو ته ریل طریقه ښیم ما سره چې خبره کوي هغې میسجونه ما سره اتومیټیک دلته پاتې کیږي صحیح ده دوستانو ما اوس فلحال دا کانټیکټ کړی نه دی تاسو به څنګه چې راغلی تاسو دلته بیا کانټیکټ کولی شئ کانټیکټ لپاره به تاسو دا برنۍ علامه ګورئ دوستانو دا 3 ډاټ ته ګورئ دلته چې څنګه راغلی دوستانو دلته تاسو ته وایي منیج دغه علامه نه ده تاسو به دا منیج ووهئ څنګه چې تاسو دوستانو دلته دا ووهئ ما دلته یوازې میسنجر سلیکټ کړی دی ما اوس پر کوم واتس اپ کې هغه انتخاب کړی نه دی اگزامپل زه غواړم چې د واتس اپ هم ځان سره ټچ کم چې واتس اپ کې څه ډیلیټیږي دلته به پاتې کیږي همداسې انسټاګرام هم ټچ کم همداسې ټیک ټاک هم ټچ کم که چیرې تاسو بل اپلیکیشن ده هغه کې دا نه ټچ کیږي خو دې کې چې دی ټچ کیږي که چیرې تاسو دا واتس اپ ټچ کوئ هر څه چې دې سره ټچ کوئ تاسو کولی شئ دې سره تاسو ټچ کړئ په اسانه سره چې تاسو نه دې ځای نه شی ډیلیټیږي دلته به پاتې کیږي دا ډیره مهمه طریقه ده دا به دې نه استفاده کوئ لکه کیمره کې تاسو یو عکس واسي اتوما ډیلیټ شي غواړئ چې بیرته دلته پاتې شي په اسانه سره کوی شئ همداسې ګالري ویژه ده او تاسو کولی شئ په ګالري ویژه هم دلته ایډ کړئ په اسانه سره دلته تاسو هر څه ایډ کولی شئ څنګه چې تاسو ایډ کړئ دلته به ډون کوئ دوستانو څنګه چې تاسو ډون کوئ ډون نه بعد چې دی تاسو به دا کنټیکټ شي اوس چې تاسو په واتس اپ کې څه شیان ډیلیټوئ یا چې بل څوک ډیلیټوي اتومات ډول به دلته دویم آپشن ته به راشي نوټیفیکیشن دی خوا انټینچمنټ دلته چې څنګه راغلی دلته نو ډیلیټ میډیا چې لیکلي دي دلته به تاسو ګورئ ایمیج لکه عکسونه جیف کیلفي ویډیوس وي اډیوس وي همداسې وایسونه وي چې هر څه بلا تاسو واتس اپ نه ډیلیټیږي دلته به تاسو نه پاتې کیږي دوستانو دې اپلیکیشن نه ریل ښه طریقه واخلئ او غلط استفاده ورنه مه کوئ دریم چې دی سټیټس که چیرې تاسو په واتس اپ کې یو سټوري څوک جیک کړي او تاسو غواړئ تاسو ورته لیږئ سینډ ټو او دا ماته ولېږئ هیڅ دته اړتیا نشته چې ته ورته ووایې چې ماته دا ولېږئ هیڅ مشکل نشته دې لپاره به داسې کار وکړئ دلته به تاسو ته لیکلي سټوري اوس ما سره سټوریګانې دي جیک شوي دې واتس اپ کې ما سره سټوریګانې نشته هلته به سټوري لیکلي ډاونلوډ بټن هم راځي ګورئ دلته ډاونلوډ ای پارټ اوس پورې څه نشته دی تاسو به ډاونلوډ بټن ووایئ ډاونلوډ به شي دا ډېره ریل طریقه ده دې نه استفاده وکړئ او په اسانه سره تاسو سټوري میسجونه واتس اپ عکسونه هر څه پیدا کولی شئ او که چیرې زموږ ویډیو لایک هم کوئ فالو هم کوئ او کمنټ هم کوئ دوستانو همداسې زموږ یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کوئ دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کوئ